د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتېرې اورېدونکو سلامونه، مینه او پیرزوینې مې ومنئ. په دې هیله یم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ، د صحت جامې به مو پر تن وي او د الله جل جلاله په درکړو نعمتونو به شکر ګزاره یاستئ. په همدې هیله همدا شیبه ستاسې د خپلې خوښې ستورو مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه عمران الدین نیکمل یم. درنو اورېدونکو، نن درته د ستور مزل په خپرونه کې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 23مه برخه دراوړم. خو وړاندې له دې چې د 23مې برخې د نشر ور پرانیزم، لومړی ورځمه د تېرې برخې وروستۍ جملې دراوړم چې 23مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. خو یوه هیله ورزو له تاسې هم لرم چې دا خپرونه به راسره د نورو خپرونو په څېر تر پایه پورې اورئ او ما به یوازې نه پرېږدئ. تاسې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول په تېره 22مه برخه کې اورېدلي وو چې بیا سلطان یو ناڅاپه د هغه وخن سړي په لور وکتل چې څو ځله یې صلاح الدین هم کتلې. وی ویل دا ځوان زموږ د برکت تر سیوري لاندې راتلل غواړي. هغه ته وښایه چې سلطان نورالدین زنګي څه ډول توره وهونکی خوښوي. هغه کس ته سلطان نورالدین زنګي د کوکن لقب ورکړی او اوس هغه په همدې نوم مشهور شوی و. کوکن با د سلطان نورالدین زنګي خبرې په پوره غور او دقت سره اورېدلې. سمدستي راښکته شو، سلام یې وکړ، که څه هم د خپل سر او جسم په ټیټولو په خولو کې ډوب شو. د دې خولو علت ګرمي نه وه، بلکې د هغه د وجود غټوالی و. وجود یې په غوښو داسې پوغول شوی و لکه د غوښو غړي چې په وجود بار وي. بیا دا کوکن کرار بیرون لاړ. صلاح الدین په دې پوه شو چې د کوم شي د راوړلو په خاطر بیرون لاړ چې غواړي د هغې په واسطه د دې نه امتحان واخلي. په دې وخت کې سلطان د هغو عرایضو په کتلو کې مصروف شو چې تر مخه یې ښودل شوي وو. سلطان به یوارې زره واخیسته، وبه یې لوستله او بیا یې د هغې په اړه په هماغه ځای کې حکم صادر کړ. لږه شېبه وروسته کوکن بیرته راستون شو. په یوه لاس کې د اوسپنیزې یوه غټه ډنډه وه او په بله لاس کې دوه واړه میزونه وو. په دې وخت کې د ټولو سترګې د کوکن په لور وې. کوکن دواړه میزونه په لږ څه واټن کې کېښودل، بیا یې د هغوی د پاسه د اوسپنې میله کېښوده او یو پل شانتی ترې جوړ کړ. کوکن په ډېر ادب سره د سلطان په لور وکتل. علي جا، که اجازه وي نو زه به یو کوچنی شانته ننداره تر سره کړم. کوکن صلاح الدین ته وکتل، بیا یې ورته وویل ځوانه، دا ترتیب ووینه او کله چې ته په دغه کار کې پوره پوهه پیدا کړې نو بیا د غلامۍ غوښتنه وکړه. امیرزاده صلاح الدین د هغه په دې طنز باندې وغړمبېد او په ناڅاپي توګه یې لاس تورې ته ورغی. خو سم د لاسه ورته معلومه شوه چې د سلطان په دربار کې دی. خپل لاس یې کرار شاته کړ، خو په زړه کې دا پرېکړه کړې وه چې که چیرې فرصت ورته ترلاسه شي نو د غوښو د دې غر نه به خپله بدله هرومرو اخلي. درنو اورېدونکو، تاسې واورېدل چې تېره 22مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. 23مې برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو: ستر سلطان نورالدین زنګي دې ژوندی وي. د دې شعار د ویلو سره سمې خپله توره په پوره قوت سره راخلاصه کړه او د اوسپنې هغه میله یې پرې ووهله. خلکو په تعجب سره وکتل چې هغه میله 2 ځایه شوې وه. په یقیني توګه چې دا یوه ستره کارنامه وه.
د تورې په گزار سره خو سر له تنه جدا کیدی شي. خو د اوسپنې د دې پیړې میلې 2 ځای کول د تصور نه لرې وو. درباریانو کوهکن په پوره توګه وستایه. په هغه وخت کې خلکو دا احساس کړ چې د غوښې دا غر هسې خاوره نه ده بلکې غیر معمولی توان او طاقت هم لري. د صلاح الدین نه پرته ټولو خلکو د کوهکن ستاینه کوله. صلاح الدین دغه د غوښې غر ته په ډېره سپکه توګه وکتل. یو قدم را مخته شو. علي جا غلام ته هم په دربار کې د خپلې تورې د رابرسره کېدو اجازه ورکړئ ځکه غلام هم غواړي همداسې یو کردار تر سره کړي. سلطان نورالدین زنګي سم د لاسه اجازه ورکړه. اوس نو د درباریانو سترګې د صلاح الدین په لور ونښتې. خو ټول حیران وو چې صلاح الدین به کوم داسې حرکت تر سره کوي چې د کوهکن نه زیات نه وي نو کم به هم ترېنه نه وي. نجم الدین په اندېښمنه توګه خپل ورور اسدالدین شیرکو ته وکتل. اسدالدین شیرکو په خپله په دې فکر کې ډوب و. نه پوهېده چې څه به کېږي. امیرزاده صلاح الدین د سلطان نورالدین زنګي نه اجازه واخیسته او څو قدمه ورمخته شو. هغه د اوسپنې میلې هغه دواړه ټوټې سره را یو ځای کړي چې کوکن په خپلې تورې باندې 2 ځای کړي وي. بیا صلاح الدین دواړه میزونه داسې کېښودل چې تر مخه یې لږ څه واټن موجود و. بیا یې د اوسپنې میلې په دغه میزونو باندې برابره کېښودې. د کتونکو سترګې وپړسېدې. د صلاح الدین د دې تجربې څخه دا ډاګېدله چې هغه د خپلې تورې په گزار باندې د کوهکن 2 هومره اوسپنیزې میلې ماتولی شي. حاضرینو په خلو کې ګوتې ونیولې. کوهکن خو هسې هم یو مسلکي پهلوان و. د هغه جسم لا تر اوسه دومره توانمند و چې په یو وارې دا میلې 2 ځای کړي. خو د صلاح الدین جسم د یو ځوان وجود و. لا تر اوسه پورې د ځوانۍ په لومړیو مرحلو کې و. وجود یې نری او منځنی قد یې درلود. د هغه نه دا هیله هسې عبث ښکارېده چې هغه دې دا میلې یو ځل بیا په څو ټوټو باندې وویشي. خو هغه څه چې هغه وکړل حقیقت یې درباریانو په سترګو کې نه را څرګندېده. امیرزاده خپله توره له تیږې څخه راوویستله تر سره پورې پورته کړه. توره لکه د برېښنا په څیر په دواړو میلو باندې را پرېوته او لږه شیبه کې د یوه سخت ګزار وروسته هغه 2 ټوټې په 4 ټوټو باندې بدلې شوې. بلکې داسې لکه څوک چې د ونې کوم خاخ تاو را تاو کړي او په برخو یې وویشي. دا ځلې د آفرین او شاباس کوم غږ پورته نه شو. هغې دربار دیوالونه هم سره ولړزول. د نجم الدین زړه غوښتل چې ورمنډه کړي او خپل زوی په غېږ کې ونیسي. اسدالدین شیرکو ته داسې احساسېدله لکه صلاح الدین چې وراره نه وي بلکې خپل زوی وي. د نجم الدین ایوب او اسدالدین شیرکو سرونه د فخر نه پورته شوي وو. شیرکو په دې خبره خوشاله و چې کوم ځوان چې په دربار کې معرفي کړی و هغه ځوان په خپل اهالی ته وړتیا ثابته کړه او د نجم الدین له سر نه دا بار کم شوی و چې د هغه مخالفینو صلاح الدین د کتابونو یو چنجي او بیکاره ځوان ګاڼه. د هغوی یو شمېر خلک نن هم دلته په دربار کې موجود و. هغوی د صلاح الدین د ذهانت د دغه توان په کتلو سره حیران شي وو. سلطان نورالدین زنګي دومره خوشاله و چې په خپله غاړه کې د سرو زرو هار را خلاص کړ او د صلاح الدین په لوري ور وغورځاوه. سلطان نورالدین زنګي د دې نه مخته د کوهکن د فن او تجربې نه هم اغېزمن شوی و او هغه ته یې د الماسو ګوته د انعام په توګه ورکړې وه. د سلطان نورالدین زنګي مخ د خوشحالۍ نظرېده. صلاح الدین ته یې مخ کړ. وی ویل سلام دې وي په هغه مور چې ستا په څېر بهادر او ذهین ځوان ترې پیدا شوی دی. تا ثابته کړه چې ته د امیر نجم الدین زوی او د امیر اسدالدین شیرکو وراره یې. زه ستا پلار او کاکا ته په دې اړه د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوم.
بلې درنو اوریدونکو، د نجم الدین ایوب او اسدالدین شیرکو سرونه نور هم د فخر نه پورته شول. د سلطان نورالدین زنګي د چوپ کېدو نه وروسته صلاح الدین په ادب ودرېد او وی ویل: ای پادشاه، اوسپنه تل اوسپنه پرې کوي. په دې خاطر په توره باندې د اوسپنې د میلې 2 یا 4 ځای کول دومره ارزښت نه لري، ځکه چې په دې کې د توري وهلو د فن په ځای د توري وهونکي د مټو او مړوندونو زور را څرګندېږي. خو که چیرې اعلی حضرت دغه غلام ته اجازه ورکړي، نو زه به د درباریانو تر مخه د توري وهلو داسې یوه ننداره وړاندې کړم چې پکې یوازې د توري وهلو مهارت او فن دخیل وي. سلطان نورالدین زنګي په پوره حیرانتیا سره صلاح الدین ته وکتل او حکم یې وکړ: د خپل فن مظاهره دې وکړه. صلاح الدین سم د لاسه خپله چپنه پورته کړه او د هغې د لاندې څخه یې د خپلې وریښمینې کورتۍ یوه څنډه پرې کړه. بیا یې د هغې ټوټې څخه 2 دسمالونه جوړ کړل. یو رومال یې په جیب کې کېښود او دویم وریښمین رومال یې په هوا کې پورته وغورځاوه. رومال بیرته د هوا نه ځمکې ته داسې را روانو لکه مرغۍ چې وزرونه پرانیزي او په فضا کې پروازونه کوي. کله چې رومال د صلاح الدین د سر څخه یوازې 1 فوټ پاتې شو، صلاح الدین پر رومال داسې گزار وکړ چې هغه یې د خپل سره د پاسه 2 ټوټې کړ. په هوا کې د توري په واسطه د وریښمین دسمال دغسې په 2 برخو ویشل ټول درباریان حیران دریان کړي وو، ځکه چې وریښمین د پرې کېدو په ځای یا نښلي او یا خویږي او د توري سره نښلي. خو صلاح الدین په داسې صفایي او قوت سره ووهه چې بلکې په منځ کې نیمه یې کړ. څرنګه چې د توري په تیزه غاړه د رومال د 2 برخو وزن برابرو، په همدې خاطر هغه په 2 برخو ویشل شو. ټولو درباریانو د صلاح الدین د دې هنر ستاینه وکړه. سلطان صلاح الدین ته په ډېرو ستایونکو سترګو وکتل. ترڅنګ نجم الدین او اسدالدین شیرکو په خپل سترګو باندې د دې فن په کتلو سره باور نشو کولای او باور نه راته چې صلاح الدین دومره هنرمنده توره وهونکی ګرځېدلی چې د هغه توره نه یوازې د اوسپنې میلې 4 ټوټې کوي، بلکې په هوا کې وریښمین دسماله هم په 2 برخو ویشلی شي. بلې درنو اوریدونکو، له یوه اړخه درباریانو په صلاح الدین باندې آفرین وایه او د هغه ستاینه یې کوله، خو د بل اړخه صلاح الدین په هوا کې الوتې د وریښمینو د دسمال ټوټې کتلې چې د هغه د تورې د ګزار څخه وروسته بیرته کراره ځمکې ته راښکته کېدله. د صلاح الدین د لیدو نه داسې معلومېده چې لا تر اوسه د هغه دغه فن سر ته نه دی رسېدلی او غواړي بله کومه ننداره هم وړاندې کړي. حقیقت هم همداسې و چې صلاح الدین د خپل دغه فن د څرګندولو وروسته د یو بل ستونزمن فن د ښکاره کولو لپاره اراده او هیله درلوده. هغه وخت چې صلاح الدین د خپلې تیزې تورې په واسطه هغه وریښمین دسمال 2 ځایه کړی، نو په هماغه وخت کې وکتل چې د رومال 2 برخې په هوا کې څپې وهي او د ځمکې په لور را پرېوځي. درباریان او په خپله سلطان ټول د هغه په ستاینه کې مصروف وو، خو صلاح الدین د هغوی نه بې پروا یوازې د رومال د ټوټو په لور کتل. په لاس کې پرانیستې توره نیولې وه. بیا ناڅاپه د صلاح الدین توره په حرکت کې راغله او هغه د وریښمینو د دسمال 2 ټوټې په خپله توره په دومره ځواک سره لاندې راوړې چې هغه ټوټې یو ځل بیا نیمه شوي او هر ټوټه دوباره 2 برخې شوه. سلطان نورالدین زنګي د صلاح الدین د دې کمال په کتلو سره د خپلې چوکۍ نه راپورته شو. درباریان هم ټول ودرېدل او د تحسین او آفرین په چغه یې قیادت جوړ کړ، ان تر دې چې د یو شمېر خلکو ستونې وچ شول او سترګې یې ونښتې.
سلطان صلاح الدین ته یو بل د سرو زرو هار د انعام په توګه ورکړ. اوس نو هر امیر راپورته کېده او د صلاح الدین ته یې د خپلو غاړو څخه هارونه او نور قیمتي شیان راخلاصول او د هغه په غاړه کې ورچول. نجم الدین د خپل زوی په فن باندې ډیر زیات خوشحاله و، ځکه داسې محسوسوله چې که فرصت ورته ترلاسه شي نو ورمنډه به کړي او خپل زوی صلاح الدین به په غېږ کې کلک ونیسي. نن څومره ښه ورځ ده او په څومره ښه توګه پیل شوې ده. سلطان نورالدین زنګي د یو نوي کوردي ځوان سره آشنا کړل شو. یو پلار ځوان شوی زوی د پادشاه په سترګو کې عزتمند کتلو او اسدالدین شیرکو په دې خاطر خوشحاله و چې هغه صلاح الدین د سلطان نورالدین زنګي تر مخ وړاندې کړ او په دې ویاړ او افتخار ترلاسه کړ. اے سلطانه، ما ته نه ناهیله کړې بلکې داسې یو جوهر مې درکړ چې د دمشق په سلطنت کې به لکه د سپوږمۍ او لمر په شان وځلیږي. صلاح الدین یې د سلطان نورالدین زنګي په امراو کې شامل کړ. د سلطان د امراو دوه حلقې وي، یوه حلقه د پاخه عمر او بله حلقه د پاخه عمر او پاخه ذهن د خاوندانو لکه امراو چې سلطان به تل ورسره په امورو کې صلاح کوله. بله ډله امراو چې په دیره کې امیرزادګانو، خو سلطان نوموړی هم د همدې دویمې درجې په راپورته کېدونکو امراو کې شامل غوښتل. په دې حلقه کې ځوانان او دیره کې امیرزادګان شامل وو. په دوی به سلطان په ځانګړې توګه ډیره مهرباني کوله، که څه هم هغوی ته په پرله پسې توګه تنخوا نه ورکول کېده، خو بیا یې هم حق درلود چې د خپلو اړتیاو لپاره څومره پیسې چې ضرورت ورته لري د خزانې څخه واخلي. د خزانې دفتر کې د هغوی لپاره ځانګړې کتابچه پرته وه. سلطان نورالدین زنګي به چې کله هم وغوښتل د هغوی سره یې حساب کوه. امیرزادګانو به د سلطان څخه د ویرې له مخې د خزانې څخه د څه اخیستلو جرأت نه کاوه. په هر صورت د دې اعلان څخه دا معلومېده چې سلطان نورالدین زنګي د چا څخه هسې په هسې بیکاره کار نه اخیسته. سلطان نورالدین زنګي به د میلو او خوشحالیو په وختونو کې ځوانانو ته قیمتي تحفې او نغد رقم هم ورکاوه. اوس به نو صلاح الدین خپل زیات وخت په دربار کې او یا هم په هغه ځای کې چې ځوانان به پکې اوسېدل تیراوه. دا یو ډول سرکاري د اوسېدو ځای و چې تر ډېره به پکې هغه ځوانان پاتې کېدل چې په خپلو کورونو کې اوسېدل نه غوښتل او یا دا چې کورونه به د ښار څخه لرې پراته وو. په دربار کې اوسېدلو په خاطر صلاح الدین ته یوه ګټه دا ترلاسه شو چې د تعلیم او تربیې طریقې او لارې بدلې شوې. د بل اړخه په همدې سرکاري کور کې د پاتې کېدو هوډ وکړ. دلته ورته د عامیه جامعې په درسونو کې د ګډون کار هم اسانه شو. د خالصو کتابونو مطالعه هم راکمه کړه او د هغې په ځای نظامی تعلیم ته ځای ورکړ. صلاح الدین به هره اونۍ د ښکار لپاره واته. دا د هغه په دندو کې شامل و. هغه خو پخوا هم لمونځ کاوه، خو اوس پکې یو ډول تسلسل را پیدا شو. امام به د سهار او ماسخوتن د لمونځونو وروسته وعظ او نصیحت کاوه او په خاص ډول د جهاد په فلسفه او ښېګړو به تفصیلي وینا کوله. صلاح الدین به د پلار کور ته ډېر لږ ورته. د هغه په خوی او خاصیت کې هم بدلون راغلی و. ټول حیرانو چې دا هغه ځوان دی چې تر اوسه یې د صرف نحوې غوټې پرانیستلې او د عامیه جامعې د درسونو عادي ګرځېدلی و او د خپل پلار په محل کې به نستو منع کېده. صلاح الدین ته د نیزې په نوک او د تورې د هار په ایښودلو کې ډېره مزه محسوسېدله. دا هم ډېره عجیبه خبره وه چې صلاح الدین ته د ځغاستونکي اس د شا څخه د تر شا د غشي د ویشتلو تجربه پیدا شوې وه. حال دا چې دا فن د ترکمنانو او یا د وحشي منګولانو فن و. هغه ته به چې کله هم د خپلو دغو مصروفیتونو نه وخت ترلاسه کېدنو بیا به خپل کور ته ورته. د مور تر څنګ به کېناسته او د هغې دعاګانې به یې اخیستلې. د پلار سره به یې په دربار کې لیدل کېدل. هلته په محل کې د دې نه پرته زریافته مور هم اوسېدل. دوی دواړو ته د لومړۍ درجې د وینځو رتبه ورکړل شوې وه. د هغه وخت چې د شاتوري اس په اړه د زریافت وړاندوینه صحیح ختلې وه،
نو د هغه وخت د هغوی شپه او ورځ هم بدله شوې وه. د زریافتې مور ته د صلاح الدین مور خپله خور ویلې وه او زریافتې ته یې د لور خطاب کاوه. بیګم اعلان کړی چې لکه څنګه چې د خپل لور رابعه خاتون سره مینه کوي نو په هغه ډول د زریافت سره هم مینه کوي. زریافت اوس د هغوی د کور یوه غړې ګرځېدلې وه. مور او لور دواړه اوس په محل کې د وینځو په ځای د مالکینو په څیر ګرځېدلې. صلاح الدین ته هم په دې اړه کوم شک وه او شکایت نه و، ځکه یې هره ښځه خپله مور او هره نجلۍ خپله خور ګڼله. او اوس چې د هغه مور زریافت خپله لور ګرځولې وه نو د صلاح الدین په سترګو کې هم عزت او درنښت زیات شوی و. د زریافتې شهرت اوس د والی د محل او کور څخه بیرون هم وتلی و او تر لرې لرې ځایو پورې رسېدلی و. په شاهي محلاتو کې به هم ډېر وخت زریافت یادېدله، خو لا تر اوسه خبره د وینځو او غلامانو ترمنځ وه. او که نه د شاهي محل ښځو به د بیګم نجم الدین ماغزه ورخوړلي وو. د لویو کورنیو ښځې خو هسې هم په وهم کې ککړې وي. که چیرې الله نکرده هسې اخوا دې خوا میړه ورته ترلاسه شي نو بیا خو هره ورځ په زیارتونو ګرځي. دا خبر د کومې لورې د صلاح الدین دوستانو ته هم ورسېدلی و، ځکه د ځوانانو امیرزادګانو به بل کوم کار نه و، نو په دې خاطر به یې ډېر وخت د زریافتې او د هغې د وړاندوینو په اړه کیسې کولې. په یو شمېر ځوانانو کې خو د هغوی سره د کتلو او د هغې سره د خبرو کولو هیلې هم ډېرې راټوکېدلې وي. صلاح الدین ته دا خبره څو ځلې ورسېدلې وه چې د امیرزادګانو څو کسان غواړي د زریافتې سره وویني او د خپل راتلونکي تقدیر په اړه ترې معلومات ترلاسه کړي. خو صلاح الدین لږ څه سخت مزاجه ځوان و، که څه هم هغه د زریافتې په وړاندوینې باندې دومره باور نه درلود، خو بیا یې هم نه غوښتل چې د هغه پیژندګلویان د هغه له لارې تر زریافتې پورې ورسیږي. د دې ترڅنګ که څه هم زریافت د هغه اصلي خور نه وه، خو د هغه مور د زریافتې سره څه ډېره مینه پیدا کړې وه. په دې خاطر هم نه غوښتل چې په کور کې ځان ته ستونزې را پیدا کړي. خو د امیرزادګانو څخه یو ظفر نوم یې په دې خاطر ډېر اندېښمن و. دی د امیر نصر زوی و، هغه نصر چې د مشر زوی واده په ایران کې کیدونکی و، خو سلطان نورالدین زنګي ورته رخصت نه ورکاوه. ظفر د دې امیر دویم زوی و او د سلطان په دغه محل کې د صلاح الدین سره یو ځای اوسېده. صلاح الدین ته دا خبره څو ځلې ورسېدلې وه چې د امیرزادګانو څو کسان غواړي د زریافتې سره وویني. امیرزاده ظفر خو هسې ډېر نیک او پوه انسان و، خو د زریافتې په اړه هغه ډېر ناکراره و. د څو ورځو راهیسې د هغې سره د لیدلو په هیلو کې زیادښت راغلی و، او کله به چې صلاح الدین د خپل پلار کور ته ورته نو ظفر به ورته هم په دوو پښو درېد چې هغه هم له ځانه سره بوځي. په همداسې یو فرصت کې هغه وویل: یوسفه، نن به زه له تا سره ستاسې محل ته هرومرو ځم. یوسف د صلاح الدین عارف و. یو شمېر خلکو دا ګمان کوه چې یوسف د صلاح الدین کنیه ده او د کوچنیوالي څخه په همدغه نوم باندې ورته غږ کېده. یوه وینا دا هم ده چې د یوسف نوم ورته سلطان نورالدین زنګي ورکړی و، خو د دې امکان ډېر زیات دی چې د یوسف لقب هغه لفظ دی چې صلاح الدین د خپل سلطان کېدو وروسته اختیار کړی و. په همدې اساس په تاریخونو کې هم د صلاح الدین نوم د صلاح الدین یوسف الناصر په نامه لیکل شوی دی. د امیرزاده ظفر غوښتنه نوې نه وه، بلکې د دې نه مخته هم هغه څو ځله دا غوښتنه کړې وه او صلاح الدین په خندا کې ځواب ورکړی و. خو اوس
ظفر لږ څه هوډمن ښکارېده. صلاح الدین ورته په کراره وویل: ګوره ظفره، زموږ کور ته ستا تګ راتګ زما له انده دومره مهمه خبره نه ده، ځکه چې ته زما دوست دی او زما ټوله کورنۍ او سلطان نورالدین زنګي معظم هم د دې څخه خبر دی. خو هغه کور یوازې زما کور نه دی، بلکې د دمشق د والی محل دی. همالته د والی دفتر او د کار ځای هم دی. هلته هغه غونډې کوي، خلک رابولي، او ته خو په حکومتي معاملاتو کې د سلطان نورالدین زنګي د سخت مزاجۍ نه هم خبرې. د غوږونو د ډکونکو ژبې هیڅوک نشي تړلی، او په دې دوران کې د دښمنانو هیڅ کمښت نشته. ظفر ورته احتجاجاً وویل: د دې خبرو سره زما څه، زه خو غواړم د زریافتي سره ووینم. صلاح الدین ورته په اصرار سره وویل: زریافته د محل نه جدا مه ګڼه ظفره، ته چې د والی محل ته ورځې نو ټوله دنیا دې ګوري. نو زه خو له تا سره ځم او بیرته له تا سره هم راځم، پر ما به څنګه شک وکړل شي؟ د ظفر د خبرو څخه څرګندېده چې په هر قیمت غواړي د زریافت سره وویني. صلاح الدین ورته وویل: ظفره، آیا پخوا دې هم د زریافت سره کله کتلی دي؟ نه، بالکل نه. امیرزاده ظفر د لږ ځنډ وروسته بیا وویل: زما دوسته، زه درته سوګند یادوم چې ما د هغې د کتلو هڅه نه ده کړې. دا هسې یو نیک اتفاق و چې هغه زما مخې ته راغله. صلاح الدین ورته وخندل: اتفاق او نیک اتفاق؟ دا نیک اتفاق کله او چیرته؟ د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتېرې اورېدونکو، دا به د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 23مه برخه. دا چې په راتلونکې برخه کې به له کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ شو. ظفر په محل کې له زریافتې سره څه ډول کتلي، څه یې ورته ویلي او که نه، دا او دې ته ورته پوښتنې به په راتلونکې 24مه برخه کې ځواب شي. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل او زما ګران همکار چې د تخنیک په چارو کې را سره ملتیا کوي عبدالله بصیر له تاسې څخه اجازه غواړو. تاسې چې هر چیرته هستئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ دواړه د سره هم په دعاو کې یاد ساتئ. الله مو مل، ښه وختونه ولرئ.